شاته د بني اسرائیلو حالات مونږ ویلي دي چې په بني اسرائیلو باندې الله جل شانه قسمه قسم نعمتونه کړي وو. الله جل شانه د هغې یادګیرنه کوي د انسانانو ته چې تاسو هغه د بني اسرائیلو هغه وخت ځان ته رایاد کوي چې په بني اسرائیلو باندې الله جل شانه څه قسمه قسم نعمتونه کړي وو. او تاسو ته ما دا تفصیلا ویلی چې یاره ابراهیم دا دغه چې کوم دي بني اسرائیل نو دا د یعقوب علیه السلام اولاد دی او د یعقوب علیه السلام 12 زامنو او لوریانې موریانې نه وي. نو دا څونه بني اسرائیل چې وو نو دا د هغه یعقوب علیه السلام د اولاد نه راخواره شوي او بني اسرائیل معنی د یعقوب علیه السلام زامن. اسرائیل دا د یعقوب علیه السلام نوم دی. نو الله جل شانه فرمایي وایي تاسو د هغوی هغه حالات ځان ته رایاد کوي او د هغې نه کم از کم عبرت واخلئ چې مونږ هغو ته څونه د قدرت نښې لیږلې وي. فرمایي سل بني اسرائیل تاسو تپوس وکئ د بني اسرائیلو نه کم آتیناهم من آیة بینه چې څونه ورکړې وي مونږ دوی ته د نښو واضحو نه، یعنی د الله جل شانه د قدرت ډېرې واضحه نښې مونږ هغو ته ورښودلې وي ورکړې مې وله. او د الله جل شانه د قدرت نښې څه وي چې ګوره بني اسرائیل الله جل شانه د فرعون نه خلاص کړل، د هغې نه یې وله نجات ورکو. بل الله جل شانه دا کار وکړو چې کله دو میدان تیه ته لاړه صحرای سینا ته نو هلته پې الله جل شانه بلا شی نعمتونه وکړل چې خوراکونه یې وله ورکول، هغه قسمه قسم خوراکونه او ناشنا نعمتونه الله جل شانه په دو باندې وکړل. د اوبو انتظام یې ورته وکړو، د خوراک انتظام یې ورته وکړو او د سوري د سایې انتظام یې ورته وکړو، وریځې به راتلې په هغو باندې به یې سوري کول او قسمه قسم نعمتونه الله جل شانه هغو له ورکړل. نو الله جل شانه فرمایي چې تاسو د هغو نه تپوس وکړئ چې په هغو باندې څومره نعمتونه مونږ کړي او ومن یبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب. اوس هغو د الله جل شانه هغه نعمتونه بدل کړل، یعنی د الله جل شانه هغه نعمتونه چې په کوم مقصد باندې د دوی دپاره راتلل نو دوی د هغه نعمتونو ناقدري وکړله، ناشکریه وکړله، د دغې وجې نه پې الله جل شانه قسمه قسم عذابونه راوستل. لکه د هغو په تذکره کې موږ دا خبره کوله چې پیغمبر علیه السلام حدیث د پیغمبر علیه السلام فرمایلي چې د دې بني اسرائیلو نه الله جل شانه شادوګان جوړ کړي، د چا نه یې خنزیران جوړ کړي. او پرون مې یو ناشنا حدیث لیدلی دی په یو تفسیر کې غالبا معارف القرآن، هغې کې مې یو حدیث ولیدو او په هغې کې دا خبره لیکلې وه چې د بني اسرائیلو نه الله جل شانه مږې جوړې کړې وې، مږې داسې خطرناک عذاب یې ورله ورکړی او دا بیا 3 ورځې ژوندی وې دا مږې او بس 3 ورځې پس دا بیا مړې شو. نو دا ګوره دا څونه عذابونه چې الله جل شانه په دغه بني اسرائیلو باندې راوستلي وو د دې وجې نه یې پرې راوستلي وو چې ناشکریه کړې وه. د الله جل شانه بلاشه نعمتونه رالل، هغو د هغې باوجود د الله جل شانه د پیغمبر تابعداري ونه کړله بلکې په خپلو خواهشاتو پسې په خپل نفس پسې روانو. نو د دغې وجې نه الله جل شانه فرمایي چې فإن الله شدید العقاب. دا اوس هغه عذابونو ته په دې کې اشاره کوي چې ګوره خطرناک عذابونه مونږ هغه خلکو له ورکړي وو، ناشکریه کړې وه. او ناشکري خطرناک شی دی، مونږ خو هر ټایم د الله جل شانه ناشکري کوو که نه. څونه نعمتونه یې راکړي دي او دا چې سهار ماښام هم چوتۍ پاسۍ کښېنئ، شپې موده کوئ، سهار هم راایښئ او خوراکونه راته ټایم په ټایم باندې میلاویږي او کپړې راته هم ښې برابر په ټایم باندې میلاویږي او ګاډي راله هم راکړي دي، ګرځو پکې دا ډېر ښه نعمتونه دي. د بني اسرائیلو هغه خو هېڅ نعمتونه نه وو. اوس مونږ ته چې دا کوم نعمتونه میلاو شوي دي دا ډېر زیات دي د هغې په مقابله کې. نو که مونږ هم چېرته د دې ناشکري وکړو که نه نو الله جل شانه به راله ګوره داسې نه چې عذاب راکړي، خطرناک عذاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. په دې آیت کې الله جل شانه فرمایي وایي زین للذین کفروا ښکلې کړلی شوي وه د هغه خلکو دپاره کفرو چې کفر یې کړی وو الحیات الدنیا د دنیا زندگی ویسخرون من الذین آمنوا او دغه کافرانو به مسخرې کولې په مسلمانانو پسې، یعنی کومو خلکو چې ایمان راوړی و په هغو پسې به یې ټوقې کولې، په هغو پسې به یې مسخرې کولې. او حال دا دی چې والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه دغه کم خلک چې دي چې دوی ځان د کفر او د شرک نه بچ کړی دی، ځان یې د ناشکرۍ نه بچ کړی دی، نو فوقهم یوم القیامة دغه مؤمنان چې د شرک او د هر څه نه ځان بچ کو دوی به د قیامت په ورځ باندې په دې کافرانو باندې اوچتي، الله جل شانه به له اوچتې مرتبې ورکړي، دوی په اوچتو مرتبو باندې ناست. پیغمبر علیه الصلوة والسلام په حدیث کې راځي چې دا جنت چې کوم دی نو دا د جهنم نه چوت دی، په چوت ځای باندې دی او جهنم ښکته دی. نو دغه مطلب دی چې الله جل شانه فرمایي چې جنتیان به بره او جهنمیان به لاندې په جهنم کې
نو دغه مطلب هم اغستلی شي چې والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه هغه خلک چې هغو ځان بچ کو د کفر او د شرک نه او ځان د ناشکرۍ نه بچ کو او د الله جل شانه نه ویریدل نو فوقهم یوم القیامه د قیامت په ورځ باندې به دغه مؤمنان په دې کافرانو باندې اوچتي والله یرزق من یشاء بغیر حساب او الله جل شانه رزق ورکوي هغه چاته چې وی غواړي بغیر حساب بغیر څه د حساب کتاب نه په دې مسله باندې ځان لږ پوهه کوي بای په دنیا کې نن سبا د خلکو دا مزاج جوړ شوی دی چې یاره د چا سره ډېر مال دولت دی بس هغه سړی به رزق خوري او چې د چا سره نشته دی هغه به نه خوري دا خو غلطه خبره ده الله جل شانه ګوره پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي الله جل شانه رزق هر چا له ورکوي کافرانو له هم ورکوي او مؤمنانو له هم ورکوي او ایمان چې کوم دی نو دا الله جل شانه هر چا له نه ورکوي ښه سمجھ پوهېږي ایمان الله جل شانه نیکانو خلکو له ورکوي نو ته اوس به اوس وایې چې یاره که ایمان نشته دی نو مؤمن دغه څنګه شو د نیکان څنګه شو نیکانو مطلب دا دی چې د کمو خلکو خمیر چې کوم دی نو هغه نیکبخته دی الله جل شانه د هغو تقدیر داسې لیکلی دی چې دا خلک نیکبخته دي نو هغه خلکو ته الله جل شانه ایمان ور نصیب کوي او وایي رزق چې دی نو رزق خو هر چا له ورکوي رزق خو ډېر معمولي څیز دی او عارضي څیز دی دنیاوي څیز دی او په جنت کې به هم میلاویږي خو هغه به بدل وي بیا له دې نه نو رزق پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایل چې رزق الله جل شانه هر چا له ورکوي مؤمن له کافر له نیک له بد له ټول له ورکوي او ایمان چې کوم دی نو هغه هر چا ته نه ور نصیب کېږي ځکه چې ایمان خو ډېر اوچت څیز دی او دا الله جل شانه خپلو خوښو بندګانو له ورکوي ټیک شو که او ډېر لوی دولت دی ایمان چې الله جل شانه چاته نصیب کړی بله خبره یو یاد وساتئ چې د مکې چې کوم کافران مشرکان نو د هغو په ذهن کې دا خبره پرته وه چې یاره موږ سره مال دولت دی او موږ سره ډېر زیات رزق دی او دا چې دا مؤمنان چې کوم دي صحابه کرام به یادول چې دا خو مړه څه خواران دي او څه فقیران دي او رزق درق ورسره نه لګي او خوراکونه مراکونه ورسره ښه نشته دی دا چې څه ځمکې او باغونه مو سره نشته دی او کپړې مو سره نشته دی یوه کپړه ورسره وي بله ورسره نه وي په یوه چې ځان پټوي جو بله ورسره نه وي په یوه باندې پټېږي هم نو دا چې ډېر زیات په مشکله کې زندګي تېروي نو دې کافرانو به وایي چې یاره زموږ سره مال دولت ډېر دی موږ له الله جل شانو رزق ډېر راکوي یعنې موږ د الله جل شانو خوښ یو په کیسه باندې پوهېږي نو الله جل شانو د دغه خبرې تردید کوي چې دا خو د الله جل شانو خوښه ده چې چا له وغواړي رزق به ورکوي داسې نه ده چې یاره کافرانو له به یې ورکوي او مسلمانانو له به یې نه ورکوي یا مسلمانانو له به یې ورکوي او کافرانو له به یې نه ورکوي دا خبره مکمل غلطه ده ګوره څونه چې په امت کې نیکان خلک تېر شوي دي په مخکې زمانه کې نو الله جل شانو په هغو باندې قسمه قسم حالات راوستلي دي خو صرف داسې نه ده چې یاره صرف په نیکانو خلکو باندې حالات راغلي دي په هغو باندې فقر پاقي راغلي دي په هغو باندې مشکلات راغلي دي په بدانو خلکو باندې نه دي په کافرانو باندې نه دي نه جي نه دغه خبره نه ده په هر قسمه خلکو باندې الله جل شانو امتحانات راولي خو د کافرانو په نسبت باندې بیا په مؤمنانو باندې ډېر زیات امتحانات راځي هغو الله جل شانو ډېر زیات امتحانونه اخلي لکه د ابراهیم علیه الصلات وسلام الله جل شانو قسمه قسم امتحانات اغستلي وو د څه د وجې نه مؤمن و که نه الله جل شانو دنیا ته ښودله چې د کوم سړي انتخاب مونږ کړی دی نو دا هسې بېسه نه دی کړی دا ډېر د کمال سړی دی او ډېر د اوچتې مرتبې سړی دی ځکه مونږ د ده انتخاب کړی د پیغمبرۍ دپاره همدغه رنګ یې الله جل شانو فرمایي چې ګوره دا رزق دا د انسانانو په اختیار کې نه دی دا د بندګانو په اختیار کې نه دی بلکې رزق د الله جل شانو په اختیار کې دی او چې الله جل شانو چاته غواړي نو هغو له ورکوي د پیغمبر علیه صلات وسلام چې کوم صحابه کرامو ملګري وو په هغې کې څه طالبانو علم به یې حاصلوو علم به یې زده کوو اصحاب الصفا اولنۍ مدرسه وه د پیغمبر علیه صلات وسلام چې په هغې کې به طالبانو ته د قرآن مجید علم ور زده کړه کېدو مطلب هغې ته به د قرآن مجید علم ورښودو او د پیغمبر علیه صلات وسلام احادیث به یې زده کول په دغه مدرسه کې او په دغه مدرسه کې تقریبا اویا طالبانو اویا صحابه کرامو پکې انس رضی الله عنه فرمایي چې دا طالبان ما په خپله شمار کړي وو اویا کسان طالبانو وایي د دو داسې حالت و که نه چې ډېر زیات په فقر و فاقه باندې دو خپله زندګي تېره کړې ده کله چې به ماښام شو نو پیغمبر علیه صلات وسلام به دا طالبان تقسیم کړه په خلکو باندې چې هلکه دوه ته بوځه دوه ته بوځه دوه ته بوځه یو ته بوځه ځان سره کور ته بوځه شپه پې وکړې خوراک مراک به پې وکړې سهار له بیا راولې یعنې د خوراک دونه اشد ضرورت و دونه سختې په هغو باندې تېرېدلې خو بهرحال علم یې زده کوو انس رضی الله عنه فرمایي چې دا طالبان داسې طالبان و که نه د اصحاب کرام اصحاب صفې والا چې د دو سره پوره کپړې هم نه وي چې ځانونه پې پټ کړي وو بعضې داسې وو چې د هغو سره خو دوه کپړې وي مطلب یو صادر او یو لاندې هغه دغه ځان نه چې تاوی پټوي ځان پې پټوي یو چا سره به دغه دواړه څیزونه ورسره وو بعضې داسې طالبان وو چې د هغو سره به یو صادر وو یو به ورسره نه وو بعضې پکې داسې طالبان وو چې د هغو سره به یو هم نه وو یو صادر به هم نه وو چې ځان به یې پټ کړی وی نو د یو بل نه شاته به کېناستل چې یاره پرده دغه ستر او عورت هم خالي نه شي یعنې ځان پناه کړو د خلکو نه څوک هم وینني او دا چې شاته بې پردې نه شو نو دونه د سختې د مشکلاتو حالات صحابه کرامو تېر کړي دي نو ته به اوس څه وایې چې یاره دا صحابه کرام د الله جل شانو خوښ نه و ځکه یې وله رزق نه ورکړه دا خو د الله جل شانو خوښ و که نه ګوره که چېرته په دې باندې فیصله کېږي د ښه او د بده نو بیا که تاسو په تاریخ باندې نظر واچوئ پخوا زمانه کې یو بادشاه تېر شوی تاسو یې نوم پېژنئ قارون نوم یې و څه باندې پوهېږي
او په احادیثو کې راځي چې یاره دا دونه مالداره بادشاه و که نه چې د ده په شان ته مالداري په دنیا باندې او دا داسې بادشاه و چې د په ټوله ځمکه باندې حکومت کړی دی په ټوله دنیا باندې د حکومت کړی دی او پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث دی فرمایي وایي د ده سره دونه خزانې وي دونه مال دولت یې و چې د دې چابیانې به یو خاص جماعت ګرځولې د هغې دپاره یو خاص ګروپ تیار کړی و او هغو به دغه چابیانې ګرځولې مطلب دونه غټې غټې خزانې او دونه مال دولت ورسره و نو که اوس په دغې باندې ته فیصله کوې چې یاره د هغه سره رزق سیوا و نو دا د الله جل شانو ډېر خوښ دی نو بیا خو به قارون ته هم ډېر نیک سړی وی که نه چې لکه قارون خو ډېر زیات نیک و ځکه چې الله جل شانو ولې رزق ورکړی دی او که چېرته دغه مطلب اخلي نو بیا پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي وایي په میاشتو میاشتو باندې زمونږ په کور کې اور بل نه کړلی شي نبي علیه صلات وسلام فرمایي وایي داسې میاشتې تېرې شي میاشتې ورځې نه میاشتې تېرې شي دوه درې میاشتې تېرې شي چې زمونږ په کور کې اور نه وي بل کړلی شوی په نغري کې ټیک شوله که نه او پیغمبر علیه صلات وسلام داسې کمره وه صحابه کرام فرمایي چې د هغه کم کور و نو داسې کمره وه لکه زما په خیال چې دا محراب به هم غټي ځکه چې عایشه رضی الله عنها فرمایي چې زه به داسې ملاسته وم که نه خپې به مې غځولې وې پیغمبر علیه صلات وسلام به د شپې عبادت کوو یا به یې تلاوت کوو چې مونځ به یې کوو نو چې پیغمبر علیه صلات وسلام به رکوع ته راښکته شو نو زه به یې داسې وخوځولم زه به راایښه شوم خپې به مې غونډې کړو نبي علیه صلات وسلام به سجده وکړه یعنې دونه معمولي ځای کې پیغمبر علیه صلات وسلام ژوند تېر کړی دی نو که چېرته په دغې باندې یو سړی فیصله کوي چې یاره د چا سره رزق ډېر دی دا نیک دی او د چا سره رزق نشته چې دا بد دی نو که په دې فیصله کوي نو بیا العیاذ بالله پیغمبر نیک سړی نه و پیغمبر خو نیک و که نه پیغمبر خو د الله جل شانو ټول نه نږدې ترین سړی و نو بیا خو په هغه باندې دا ټاپه لګېد چې یاره د هغه سره رزق نه و چې دا د الله جل شانو خوښ نه و یا الله جل شانو د هغه نه ناراض و نه جي نه دغه مسله نه ده نو د کافرانو د مشرکانو چونکې دغه خیال و چې یاره د چا سره رزق دی د چا سره مال دولت دی جدا خلک نیکان دي دا د الله جل شانو په نظم باندې ډېر زیات مقرب دي او چا سره چې مال دولت نشته دی دا ډېر بدبخته دي دا ډېر ګناهګاران دي دا صحیح خلک نه دي د الله جل شانو په نظم باندې نو د دقه خبرې الله جل شانو تردید کوي چې ګوره دا خبره هم غلطه ده چې د چا سره رزق دی دا نیک او چا سره رزق نه دا به نیک نه ځي نه والله یرزق من یشاء بغیر حساب الله جل شانو رزق ورکوي هغه چاته چې وی غواړي بغیر د حساب مطلب به حساب او به کتاب ورکوي داسې رزق ورکوي کله ناکله ګوره سړی ډېر زیات مالدار شي داسې مالدار شي مړه چې بس صحیح وایه منو د هغې د مال دولت بیا حساب هم څوک نشي لګولی او کله ناکله یو سړی داسې غریب شي داسې فقیر شي چې بس د پولۍ په ټق پسې سړی اریاني په قصه باندې پوهېږي او دنیا خو بیا داسې سړي ته ډېر په بد نظر باندې ګوري که نه چې کوم سړی غریب وي که نه کوم سړی غریب وي هغه ته خو خلک بیا ډېر په بد نظر باندې ګوري دا غریب سړی دی ښکته دی او بره دی او دا غټان غټان ځان سره بیا په یو سب کې هم نه ودرئ په جومات کې زموږ خوا ته به هلکه نه ودرېږي او چې چېرته غریب سړی خوا ته ودرېږي ځان یې سره غونډ کړي او لاړ شي په بل ځای کې ودرېږي په قصه باندې پوهېږي نو بهرحال غریب سړي ته په دنیا کې ډېر په بد نظر باندې کتلی کېږي یو ملا هغه وي چې یاره غریب سړی کاټن واغوندي او دغه یې وشي ده هغه څه ناشنا خبره کوله وایي چې دا کپړې ونخلي که نه لمن یې ونخلي شاته وایي خلک وایي چې هلکه ده په وړوکوالي باندې غلط کارونه کړي او وایي چې دغه یې د مالداره سړی کاټن واغوندي او کپړه یې ونخلي شاته لمن یې ونخلي نو وایي چې هلکه دا چې کوم دی نو دا نیک ډېر ښه کاټن اچولی دی دا خبرې اترې لکه واقعي د معاشره دغه حد ته رسېدل د خلک دې حد ته رسېدلي دي چې غریب سړی خو څوک په سړن وړی کې هم نه حسابوي د ځان سره او کوم چې مالداران دي غټان دي چې د هغو نه خلک تاویږي او دا چاپیانې ولا هم کوي هغو ته چې کوم دی چاپلوسۍ ماپلوسۍ هم لګوي او په هر ځای کې دا خلک وي دلته په دې کلي کې به مي په بل ځای کې به مي په بل ځای کې به مي د غټانو نه خلک تاویږي بس هغو ته لکۍ سڼوي چې هلکه څه شی به تې شود بود کړمه څه به تې راوباسمه په قصه پوهېږي حالانکې تاسو ته ما ډېر پیرې ویل دي چې دا خطرناک شی دی چمچې کوي او دا چمچې ډېر خطرناک شی دی هغه په خپله ځان باندې رزق نه دی سود چې هلکه دا کمې روپۍ او دا کم مال دولت الله راکړلی دا ختم نه شي چېرته بینکونو کې جمع کوي او مطلب دا دی چې په خپله په زړو پړو کپړو کې ګرځي او زوړ واسکټ به یې اچولی او دا چې زاړه بوټان او پیزار به خپو کړي او ښه مالداره به یې لکه 2 روپۍ به یې ورسره چې څه حساب کتاب به نه نو بهرحال په دغه خلکو باندې بیا الله جل شانو خوري هم نه ښه خو دا چې د الله جل شانو مخلوق ته بد نظر نه دی کول پکار ګوره که ته اوس یو غریب سړي ته د دې وجې نه بد ګورې چې دا غریب دی د سره پیسې نشته دی نو بیا خو صحابه کرامو باندې څونه غربت تېر شوی دی صحابه کرامو باندې څونه فاقې تېرې شوي دي څونه تکلیفونه به هغو باندې تېر شوي دي نو هغو ته هم بیا بد نظر کوي چې لکه دا ښه خلک نه خو دغه خبره نه ده نو دقې وجې نه الله جل شانو فرمایل چې والله یرزق من یشاء بغیر حساب الله جل شانو رزق ورکوي هغه چا ته چې ویې غواړي بحساب او بکتابه بسم الله الرحمن الرحیم سل بني اسرائیل ته تپوس وکړه د بني اسرائیلونه کم آتیناهم چې څومره ورکړي وو موږ دوی ته من آیة د نښونه بینة د واضحونه ومن یبدل نعمت الله او هغه څوک چې بدل کړي نعمت د الله جل شانه من بعد ما جاءته وروسته د دې نه چې راشي دا نعمت دته فإن الله شدید العقاب پس بېشکه چې الله جل شانه ډېر سخت عذاب ورکوونکی دی هغه بني اسرائیلو چونکې د الله جل شانه هغه نعمتونو قدر ونه کړو نو دغې وجې نه پې الله جل شانه عذاب راوستو ښه زوین للذین کفروا
ښکلې کړلی شوې ده للذین هغه خلکو دپاره کفرو چې کافران دي الحیات الدنیا ژوند د دنیا ویسخرون من الذین آمنو او دوی مسخرې کوي په هغه خلکو پورې آمنو چې هغوی مؤمنان دي مسلمانان دي ایمان یې راوړی دی والذین اتقوا فوقهم او حال دا دی چې دغه خلک چې کوم دي د مؤمنان اتقوا فوقهم چې دوی به چې مطلب دوی ځان ساتلی دی د کفر او د شرک نه فوقهم دا به د کافرانو د پاسه وي یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې د پاسه مطلب دا نه چې د پاسه پې ناست یو بې د پاسه پراته وي په قصه پوهېږي پاسه مطلب دا دی چې اوچتې مرتبې ورته الله جل شانه ورکړي مؤمنانو ته والله یرزق من یشاء او الله جل شانه رزق ورکوي هغه چاته چې ویې غواړي بغیر حساب بې حساب